دا بیان پوره واورئ، بیا به موږ وروسته یو دوه خبرې کوو، خو دا پوره ځان سره واورئ. نو د وفاداري اقسام دي. د ټولو نه لویه وفا هغه د چا سره؟ د الله سره. او ما دا خبره کړې وه چې یو سړی ادب کوي د ټول مخلوق او د الله نه کوي، د سره ادبناک نه دی. او یو سړی د مخلوق سره وفادار دی او د الله سره وفادار نه دی، د سره وفادار نه دی. نو ټول لوی وفا هغه د الله سره، او د هغې وضاحت ښه تفصیلي شوی چې د الله سره وفا څنګه. بیا دویم په دې پسې راځي وفا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره، د هغه سره وفاداري کول. موږ ټولو ته دا پته ده چې رسول صلی الله علیه وسلم هر قسمه کوشش کړی دی، هر قسمه لار طریقه هغه استعمال کړی دی دپاره چې د پیریانو انسانانو ته د الله دا پیغام ورسي. او څومره سختې او تکلیفونه یې زموږ دپاره تیر کړي دي. د هغه ورځې نه چې هغه ته وحي شوی ده په مکه کې او د مرګه پورې رسول صلی الله علیه وسلم قسمه قسم تکلیفونه په ځان تیر کړي دي، د دې دپاره چې د امت ته د خیر ورسي. او حدیث کې دا خبره کړې ده چې داسې خیر نشته چې ما تاسو ته نه یې ښوولی، او داسې شر نشته چې رسول صلی الله علیه وسلم ته موږ یېرولي نه یو. لار د جنت یې موږ ته ښکاره بیان کړې ده، لار د جهنم یې موږ ته ښکاره بیان کړې ده. او موږ یې په داسې دین باندې پرېښودي یو چې شپه او د هغې هم رڼا ده. دا سړی د دې حقدار نه دی چې موږ ورسره وفاداري وکړو. وفاداري د رسول صلی الله علیه وسلم سره دا نه ده چې صرف د هغه نوم کم ذکر راغی ته په ژړا شي. یا وفاداري د رسول صلی الله علیه وسلم سره دا ده چې عید میلاد النبي په ورځ چې دی الواګانې خوره او شنه لیټونه دې لګولي دي او شین ګنبد. او وفاداري د رسول صلی الله علیه وسلم سره دا نه چې ته صرف قصې بیانې. او وفاداري صرف د رسول صلی الله علیه وسلم سره دا نه چې ته په خوله صرف دا ټکې وایې چې د پیغمبر په طریقو کې کامیابي ده. اصل وفاداري دا ده چې ته ټول ژوند د هغه په نقش قدم روانې. دا وفاداري د رسول صلی الله علیه وسلم سره، ځکه چې هغه چې د سختې او تکلیفونه تېر کړي خو دې دپاره چې موږ ته دا طریقه خپله راورسوي. وفاداري دا ده چې ته د هغه په دې طریقه عمل وکړي. وفاداري دا ده چې ستا په هغه باندې مضبوط ایمان وي. وفاداري دا ده چې ته د هغه دفاع وکړي که څوک د هغه ګستاخي کوي. وفاداري دا ده چې ته د هغه د پیغام خلکو ته ورسوي. او دا صرف د عالم کار نه دی چې دی به د پیغمبر سره وفاداري کوي او د هغه پیغام به خلکو ته رسوي. زه کله کله ډېر تعجب کې پرېوځم د بعضو عوامو ته چې دوی دا دین او دینداري صرف مولیانو پورې تړلی او دیم الله ته وایي یا الله ماله جنت راکړه. نو جنت خو ته م غواړې او د الله راضي کېدل ته م غواړې، نو بیا دا څنګه چې دینداري او دین دا په مولیانو علماو او ګیرو والو پورې تړلی شوی دی. هر چې بې ګیرې دی یا عامي دی، دی د خپله منماني کوي چې زړه یې څه غواړي هغه به کوي. دی مسلمان، مولام مسلمان، دی مسلمان، ګیري والا مسلمان، دواړه یو شان، دواړه جنت ته لاړو. دا خو به عدل او انصاف نه وي. کلمه ته م وایي، کلمه عالم م وایي. ته م دا وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم د الله حقیقي پیغمبرو رښتینی موږ ته الله را لېږلی. عالم هم دا خبره کوي. د دواړو دا ذمهواري ده چې دغه پیغمبر په نقش قدم باندې وځي. او د دواړو دا ذمهواري ده چې څومره خبره ورته د پیغمبر راورسي هغه د خلکو ته بیان کړي. دین بیانول دا یعنی اله به نه بیانوي چې کله تا سره سرټیفیکیټ یو، تا سره غټې غټې ډګریانې یو. نه نه، بغیر د ډګریانو نه چې کومه خبره شرط پکې دا دی چې کومه خبره ته یقیني معلومه وي چې دا د قرآن او د حدیث ته هغه خلکو ته ورسوه. او صرف دومره ورسوه څومره چې تا ته معلومه ده. زیاتې خبرې به پکې بیا نورې نه کړي. دیني مسایلو کې جوور تله دا لازم د علماو کار دی، دا د عوامو کار نه دی. خو زه خبره دا کوم چې د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث تا ته راورسي، دا خلکو ته رسول، په دې عمل کول، دا د هغه سره وفاداري ده. د رسول صلی الله علیه وسلم سره وفاداري دا ده چې ته په هغه باندې درود وایي چې کله هغه تذکره وشي. د رسول صلی الله علیه وسلم سره وفاداري دا ده چې ته خپل شکل، خپل لباس، خپله ناسته پاسته، خپل غم، خپله ښادي د هغه په لار کې. او کله چې د انګریزان یا د غرب طرف ته دا بعض ملکونه زموږ په پیغمبر پورې وخاندي یا مذاق وکړي،
نو لویه غټه خبره زموږ په ملکونو کې دا دی چې لارو ته راوځو چغې چوغارې وو او بس خبره ختمه شوه. دا د شیخ صاحب ډېر اهم او ډېر قیمتي بیان د وفادارۍ باره کې. امید کوو چې دا به تاسو پوره اورېدلی وي. نو موږ له راکړئ اجازت، موږ تاسو سره ملاویږو په یو نیکسټ ویډیو کې په یو نیکسټ ټاپک سره. السلام علیکم ورحمة